لکه څنګه په ټول ملک کې د پیر په ورځ باندې د ستر اختر ورځ دو او اوس موږ موجود یو د بوډۍ بازار کې لکه څنګه د نور شیانو قیمتونه زیات شوي دي د هغې سره سره د کویلې او سره به سره چې کومې چوړې خلک اخلي د هغو قیمتونه هم زیات شوي دي او بیا هم خلک د دغه ستر اختر دپاره د دغې خریدارۍ خصوصي انتظام کوي نور احوال به موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې هغه د اولې سره څه وایي موږ خو دلته کې چوړې دي راسره او چوکوګان دي راسره قسم قسم ته شګون دي د غوښې د ورته دوه شګون دي ځکه چې دا قبایل خلک دي د شي ډېر غټ شوکي دي او ډېر غټ پایش کوي که نه ریټونه لکه مهنګه دي هر شي ریټ مهنګه دی نو بس موږ سره چوړې هم شته چوکوان هم شته دیر والا هم راوړي دي هر لمبر چوکو چوړه موږ سره شته دی دلته کې غواړي هغه کې میلاویږي بازار یاره کویله خو موږ دا پهله ځل چې راوړي دا نه مخکې موږ نه راوړي که نه دا پروسه کې پاته موږ ته نه لګي چې ساګ خو موږ د راوړي او ساګ ریټ خو په 400 کې موږ چلوو که نه 400 کې موږ چلوو یاره هر یو شی ګران دی خامخا ګرانېږي که نه وخت مطابق هر یو شی قیمت یاره خلکو سیخونه ډېر زیات خوښوي سیخونه اخلي که نه اوس کې دا شګوان راغلي دا ګرین چې کوم دي دا خلک ډېر زیات کوي دا استعمال د نوي نوي شګوان اوسي مخکې به صرف سیخونه وو خلکو به کول اوس کې اوزار بدل شوي دي کسې کې هغه روسي که نه شګوان اوسي هغه پخوي مهنګایي شته دی خو الحمدلله د مونږ خلک بیا هم خري ګزاره کوي لکه څنګه د غټ اختر شپې ورځې رانږدې دی هر سړی ته یو رای کوي څوک یې لږ کوي څوک یې ډېر کوي واس مطابق کار کوي خو بس د مونږ څخه اوزار پروته دي چوړې دي چوکوان دي قسم قسم نو مونږ خلکو دنده ویایو چې یاره تاسو د غټ اختر قرباني کوو نو هر شي له په ښه نظر کتل پکار دي لکه څنګه د اختر پسونه دي هغو له نوي شي تیاری وشي ثواب یې ډېر نو دا بهتره خبره ده یاره کولې ریټونه خو تقریبا چې په 450 روپۍ 400 روپۍ دا ډېر لګېدل یاره او په تیر کال په وجه باندې نو اوس کم از کم ډېر فرق شوی رایي یعنې ګروني شوي یاره ارزاني نه راشوي اخلي نو خامخا چې یو شي نه ګزاره نه کېږي اخلي هري دې شتاری لږ ډېر شتاری خو هغه شي ته نه شتاری لکه مخکې کوله ډېره د سیخ دپاره ډېر خلک خوښوي چې یاره مونږ په سیخ کې تکې مې کې وکړو هغه ورته پخلی مخلی پې وکړو د دغې لپاره کې یاره ستا اختر بوره کې هم دا ویو چې ساګ جو ہے لگا مهنګائی زیاته رو کنه خلکو صاحب در پروسه کې په نسبت باندې چې کومه پیسو لیول کم دی خلکو ځنې مات کې قرباني نه وکړي کنه ډېر خلک داسې چې غریبو دي قرباني نه کړي ځنې خلک مزدور هغه قرباني کړي هغه په نسبت باندې موږ خلک چې کم ورځي ویلا خلک اخلي دا چې خونه هم ته خلک اخلي خو اکثره چې کوم مزدور یې کنه خلک اخلي چې کوم غریب دونی کنه لګ لګ کوله اخلي لګ لګ هم سخته نه ځکه چې نن سبا دړې نه کم شي موږ لم کې تاون دی خلک ولان چې کوم داسې کویلات کې راځي خور او څنګه خلک چې شي ډېر کم څه ډېر اخلي یاره دلته چې کوم دا سیخونه شول و دا کویلا شو دا ډېر ځکه چې خلک کې پړې تکې خوري کنه دا ډېر مشهور دي په لوکا باندې څه پیغام لري خلک یاره خلکو له موږ دا پیغام ورکوو چې یو بل څه کوم دی بس هغه کې سره مې هیلپ وکړي تا قرباني نه کړی هغه پر خپل چې کنه یو بل هغه ور کې وای خبر ولګي غریبونو خلکو سره مدد کوي دا خلک موږ لارو شي چې هغه سره پیسې نه ځنه من موږ ته هغه ترورو پیسې ونه خلو نه چړای باندې ما ورکو کنه نو موږ خپل برخه چې کم دی کوو والا چې خلک خالي مجبور دي پوه شو و چې چاله سیخ نه وای کنه چې یاره د په تیار یا په سر کنه پس مخر نه وړوي سره منګای واجه نه څه خاصای نشي دا بلته مجبور دي خلک اخر یو هغه شون چې خلک نه سره پوه شي وای چې یاره ایساونو راځو به کاوه و چې کسه چې د په سلو کې یو کاس دی یا چوړه وخلي هغه نه ټول به څوک لوکل بازار ته چلیږي چوړې خلک ته روړي ترې دوی روړي یو کنه قبول دی الحمدلله بس په دغه باندې کنه چې هر څه کوي غوښه پوری غوښه توکي دي شي خلک ولات څنګه کولا خدي سفونه خدي چوړیا خدي او خلک مرغه دي کنه دغه منګای ډېر جو تنګ کړی ډېر به واسه خالي خو بس دایم نه پرېږدي خدا باندې خدي کنه چې خپل بچو خپل هغه ابراهيم عليه السلام څنګه ژوند کوي خوښه دا باندې وای خري بیا خرڅه کوي نور هغه څنګه بازار خوان نشته منګای زیاتې سوي دي ولې به خلکو 15 جوړه خسته و سیوا خري ولې به خلکو سکونه درځنه اخر سره و 2 3 اخلي دغه په بازار کې داسې هغه غلي کنه چې په وټ مانی نه زیات فرق کړی منګای واجنه تاسو د خلکو خبرې اوریدلې چې د کم کویلې قیمتونه لري وسره د کوم د چوړو قیمتونه راغازي شوي دي خو بیا هم خلک بستر اختر کې د خصوصي د پټو ټیکو د سیخونو تنظیم لپاره
کویلا هم اخلي. ذاکر افریدي، وحدت نیوز باړه، ضلع خیبر.